پیغمبر اسلام فرمایي که په تاسو کې د چا روزه او په کوم ورځ یو خو فحش خبرې مکوي، بے حیا خبرې مکوي، بے ځایه خبرې مکوي، او خاص کر کوروالا سره چې کوم زموږ ژوند دی هغه مور سره کوه. صحیح سلوک. نو ولې ځکه روزه د دې شیانو څخه بد وړي. روزه په دنیا کې ډېر شیان شته، لکه دا اوس کورونا راغلی دا اوس کورونا چې راغلی دا موږ د ګرد څخه بد وړو، د غبار څخه بد وړو، د جراثیمو څخه بد وړو. ماسک می لګولې، دستانی می په لاس کړې دي، لاسونه نه ملاوو، ارسات کوي لاسونه پرینځو. ټیک شو. نو د کورونا څخه موږ بد وړو. دا رقم په دغه انداز روزه چې دا هغه د شکنځاو څخه بد وړي. روزه چې دا هغه د غلط نظری څخه بد وړي. روزه چې دا هغه د غلط اوریدلو څخه بد وړي. روزه چې دا هغه د بد ویلو څخه بد وړي. دا خو هغه شنه خبرې دي. صحیح سلو. نو د الله رسول فرمایي فلا يرفث، په کوم ورځ روزه قطعا دا مکوولي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ډیر ځله داسې انسانان ست د ورځې روزي، خو لیکن ما سوا للوجي او لتندي بل د الله په دربار کې د یو شی نه ملويږي. ځان دې ګرد ورځ وږي کړی وو، ځان دې ګرد ورځ ترې کړی. نو خو په کار خدا و چې تا الله پیدا کړی وي، لیکن تاسو ترګو غوژو لاسو شو دماغ عقل د هیڅ شي حفاظت تا نه وکي چې نه دی وکي. ستا خو فکر دا دی ما دا ما شام روزه مات وکي ګرد ورځ ما شي نو خړلې. د الله رسول فرمایي الته یو وش وتړه، سهار وتړه، ما شام راي لکه نو دا وش څنګه د شي نه دی خړلې. نو وز د خدای ثوابونه ورکي یعنی ورکي. دا زما استاد فیسبوک خبره نه ده. فیسبوک اوس خو بازارونو باندې کدا وای چې یار اوس په دکانداران دي هغه د شوجو سره مجلسونو بل هغه خپل چې و باسو. دا فیسبوک زی الحمدلله نه لرم. نو ډیر کم خلک یا به نه لري، یا به زموږ پنځه مشران نه لري، یا به ځوان، یا به ډیر غریبۍ نه لري. دای نه چې دای به ډیر بزرګ انو کدی وسه هم او نه درلودای د دې روزیه ته بیا سلام دې ته بیا ما ته دعا وکوا، د ته بیا وای چې ما ته دعا وکوا. دا اوس ګوره دا کتی فیسبوک لري د خدای د پاره بند کړي، پریږدي دا دنده پریږدي، مخلر دا موبایل ګر سره بیا به د اختر بعد سره ګورو. زما استاد دون لوی عبادت را خراب کړی دی چې په دغه عبادت و ما او تا ته جنت نه، د جنت نعمتونه نه، د مرګ اسانی نه، د قبر اسانی نه، ما او تا ته الله ملاوي دی. الله خو د فیسبوک په خاطر به الله او ما او تا ته نصیب ملاو. پر دغه روزه چې ما او تا الله پکارو ما او تا ته ملاو سوی و ما او تا ته چې شیطان ملاو سلو. بس شیطان چې په ما او تا یو ور فیسبوک وګوري باغ ټیک دې ته بس ما په بیان پسې ګرځي، د مولانا طارق جمیل صاحب په بیان پسې ګرځي، د چا په بیان پسې به ګرځي. نو بیا ته به سل ګناوي کوي، سل قدم به د ګناو طرف ته، یو قدم به د مولانا طارق جمیل صاحب طرف ته ورځي. بیا به تا هغه نیکی چې دغه وکړه دلته د سل ګناوي وکي. ها فیسبوک یو داسې یو آپشن شته، یو ترتیب شته چې ته ډایرکټ پاکه تعالی بیا کار شي ګر سر راځي نه د غیر شي راځي نه، بیا خو ډیره خبره ده، بیا خو ډیره. او فیسبوک خلک دې د پاره نه کوي چې مال دې بیا کار شي نه راځي، دې د پاره ګر سر څوک یې نه. ټیک سره دا تصویرونه، دا جنني، دا غزلي، دا موزیک، دا رقصونه، دا تڅوای عذاب جاریه دی. عذاب هر چا چې پته کې غزل شعر کړي دا، هر چا چې پته کې یو رقص شعر کړي دی، هر چا چې پته کې یو پښ تصویر شعر کړي دی. ته وته په مسجد کې ناشته او مسجد کې ناشته، دا مسجد چې هر چا جوړ کړي دی په قبر کې بیاو، په قبر کې خو به نو هغه صدقه جاریه ده. 24 غنټه مسلسل د دې عوضونه ورسیږي اجرونه. او دا تا چې کوم غلط شي شیر کړی دی مسلسل 24 غنټه وتا ته چی رسیږي، وتا ته د دې ګناه درسیږي، وتا ته د دې ګناه. اول ځل سالک بیان اوریدلی وو، بیا ویل به په زرو غزل او شان میان دغه ګر سر دنده ولا. بیا مولوی سازما توبه ده زدا شام پرېږده مال بیل کول توبه وباسه، کوم شي چې تا په وسه پر دی هغه بیرته ډیلیټ کا چې در وستي وتلې دی توبه وباسه، الله سمافي وغواړه، الله رب العزت به دغه ګناه به وتا ته نه درکړي. اوس یو شی شیر کړی هم دی او بیا ورته پام دی هم نه دی. اوس یو سړی راولار سوي دی ور پارسل راخصي د غنمو یا د وړو پر شاعر اخستې شاده هغه سروي د کرا لرته ویږي چې کوړه رالی نو دا پارسل بده ته چی شر پاته سوی. د ازما استاد د ماپشن درس مر سبقت نه نشته او په دا روزه کې نشته، په عبادت کې نشته. د ازما استاد عبادت چې کم پارسل دی کم غونې د هغه سروي
صحیح سلو دا عبادتونه جن روان دي ولې خدلته ګناه په پسې ده نو لهذا د الله رسول فرمایي فلا يرفث نو لهذا دا شان به وکړو سید ان شاء الله العزيز د فیسبوک سبل ځانونه شاته کو نور الله مهربان ذاتي دعای په ټول امت ته کوي چې الله د پریشانی د پکا د يهود د پاره کوي الله د نصاراو د پاره کوي د دین د دشمنانو د پاره کوي د قادیانیانو د روافضو د پاره کوي چې څوک و دین او خدای او رسول ته شکنځا کوي دا وو د پاره کوي یا الله مؤمنان جن وساته یا الله مؤمنان ته پر دې کې درجه ورکړي یا الله د مؤمنان حفاظت تو فرمایا چې مسلمانان نه جوړ دي الله دې حفاظت تو فرمایا الله دې صحتونه ورکړي کوم چې جن شهیدان سوي دي الله دې هغه شهادتونه قبول کړي الله دې مغفرت تو فرمایا الله دې وقربانه ته صبر جمیل او نصیب کی خیر الله دې ویل او دې قبول منظور وکړي الله دې اخر خاتمه